سلامونه درنو دوستانو، هیله ده چې روغ او خوشحاله به یاست. درنو دوستانو، نن ورځ درته په دې باندې خبرې کوم چې موږ کوم ویب سایټ لرو د کیسه په نوم دی. تاسو څنګه کولی شئ چې دا استعمال کړئ او په ښه طریقه باندې مطلب ګټه ترې واخلئ. بعضې وخت کې خلک د ویب سایټ ته راننوځي، نوي نوي لینکونه ورته مخې ته راځي، همداسې ډول ډول داسې څیزونه ورته مخې ته راځي چې هغه ډېر زیات خفه کوي او بیا د دې له وجې دوی دا ویب سایټ پرېږدي او تېرېږي ترې. نو تاسو دا ویب سایټ مه پرېږدئ. په دې ویب سایټ کې ډېرې ښایسته ښایسته لیکنې دي. تاسې کولی شئ چې غوږونو کې ګوشکې کېږدئ، یو میوزیک پلی کړئ په همدې ویب سایټ کې، ورسره څنګ کې یو کیسه ولولئ. نو چې تاسې یوه کیسه داسې ولوستله، بیا تاسو ته په ارزښت هم درته معلومېږي، هر څه تاسو ته معلومېږي. نو راځئ د دې طریقه به تاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. بله خبره درته دا کوم چې په دې ویډیو کې تاسې کولی شئ چې ښکلې لنډې کیسې، دا کومې چې زموږ د دې چینل نه نشرې شوي دي تاسو ته، نو تاسې کولی شئ چې په دې ویډیو کې هغه طریقه هم زده کړئ چې څنګه یې پیدا کولی شئ. نو ورځو د ویډیو په طرف باندې او هیله ده چې ویډیو مو خوښه شي، تر پایه پورې وګورئ. زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د کیسه ویب په اړه در سره هرومرو وڅارئ. هره ورځ ورشئ، نوې کیسې راځي، ورځنۍ کیسې وي. لکه نن موږ ورته نوې کیسه نشره کړې ده، لیونۍ نجلۍ په نوم باندې. همداسې هره ورځ نوې نوې کیسې ور اچوو، ښکلې ښکلې کیسې، د ورځې 2-3 دانې ور اچوو. نو هره ورځ یې وګورئ، هره ورځ یې در سره وڅارئ. په ګوګل کې سرچ کړئ کیسه.بلاګ. سلامونه درنو دوستانو، راځئ شروع پرې کوو چې څنګه تاسې کولی شئ. لومړی به تاسې دا وښیم چې څنګه تاسې د کیسه ویب پاڼه کې کیسه لوستلی شئ. د ټولو نه مخکې به راشئ کروم ته. په کروم باندې به کلیک وکړئ. کروم به تاسې البته پېژنئ، نو په دې باندې به کلیک واخلئ. په کروم باندې ورننوځئ. په کروم کې دا به زه لرې کړم تر څو تاسې ته اسانه شي. د ټولې پاڼې به زه لرې کړم. دلته به ووهم، دلته به تاسې سرچ کې ولیکئ انګلیش کې کیسه بلاګ. کیسه ډاټ بلاګ ووهئ، نو سیده به ورشئ. یا د کیسو نړۍ دا وګورئ، اول سر کې راغلی دی، خیال هم دی. د کیسو نړۍ هم که سرچ کړئ تاسو ته په سرچ کې راځي. کیسه ورډ هم درته سرچ کې راځي، کیسه بلاګ هم تاسو ته سرچ کې راځي. هر یو چې به سرچ کړلو، خو زه به کیسه ډاټ بلاګ ووهم تر څو سیده ورشو خپل پیج ته. تاسو هم کولی شئ په همدغه طریقه باندې ورشئ او ویب سایټ ته ویب سایټ خلاص کړئ. دا زموږ ویب سایټ دی، کیسې ورته نشر شوي دي. تاسو کولی شئ چې له دې ځایه ښکلې ښکلې کیسې ولولئ او خوند ورڅخه واخلئ. بیا چې هر کله تاسو کیسه لولئ، لکه دا زه لولم، دا به داسې راواړوئ او دلته دا خوا کې تاسو ته میوزیکونه ښکاري. دا همدې دپاره لګېدلي دي تر څو تاسې پلی کړئ او میوزیک واورئ. دا میوزیکونه که ښکاري تاسو ته، نو میوزیک سره تاسې که کیسه ولولئ نو دا به ډېره ښه وي. ګورئ زه دا میوزیک پلی کوم، دا دې ورقې ته ځي. ښه دا هم تاسو ته وایم چې دغه مشکل به چې هر کله دې ورقې ته ځي نو تاسو به ترې شاته وځئ. تیز و نو تاسو به ځئ پلی بیک سپیډ، ښکاري تاسو ته دا ووهئ او په دې کې به میوزیک سلو کړئ. نو تاسو ما یو تورې صفحې ته وړي. تاسې وګورئ، ودې کته دغه توره صفحه چې دې ته راغی، دا یو ایډ دی. نو دې نه به تاسو بېرته شاته راځئ چې تورې صفحې ته هر وخت تللو ویب سایټ نه به شاته راتلی. هغه وخت کې به تاسې مخکې ځئ پکې چې کله ګورئ دا باندې کلیک کوم، دلته وګورئ تاسې پاسه پورته یو ډول مینو هغه ښکاري. نو تاسې کولی شئ چې همغې نه استفاده واخلئ. ګورئ چې داسې روان شولو، بس پوه شئ چې دا راځي. او که تورې صفحې ته ولاړه، بس بیا پوه شئ چې اوس ایډ پکې راځي. نو ایډ نه به شاته اوسئ. بېرته ګورئ دا توره صفحه شوله، ایډ دی.
نو دا یو اعلان دی، دلته به نه ودرېږئ، به شاته ووځئ، ترې خپله کیسه ولولئ او خوند ورڅخه واخلئ. همداسې ډېر ایډونه راځي، ډېر اعلانات په دې پیج کې راځي، دومره اعلانات به هم نه وي خو بیا هم خلک پازابوي. نو موږ ویډیو هم دې لپاره جوړه کړه چې تاسو د ایډونو نه تېرېږئ او هغه مه ګورئ، لاندې راځئ نورې کیسې وګورئ در سره او د کیسو له لوستلو څخه خوند واخلئ. دلته ډېره ښایسته ښایسته کیسې شته دی. نو که چېرته ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو د کیسه ویب پاڼه در سره عمري وڅارئ او د کیسه ویب پاڼه ټولې کیسې ولولئ او خوند ورڅخه واخلئ، ځکه چې په دې کې تر اوسه پورې تر 50 زیاتې کیسې نشر شوي دي. تاسو کولی شئ ټولې کیسې پکې ولولئ. مسافر معین دا ښکلې کیسه ده، ډېر ښایسته کیسه ده. دې سره چې دا میوزیک ډېر ښه برابرېږي. دا ګوره بیا اعلان ته راغلم چې اعلان ته ځو شاته ته نه ځئ. هیله ده چې له ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي او نو درته د کیسې ویب پاڼه مشکل جوړ نه کړي. دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو چې ما سلیندري سره تر تاسو در ورسوله. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي، تر څو پورې چې زه سلیندري سره د بلې ویډیو لپاره ستاسو درانه حضور ته راځم، تر هغې پورې مو په لویه خدای سپارم. هر چېرې چې یاست خوشحاله اوسئ.